बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइम गनी खान पुख्त एकेडमी की तरफ یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. زه به نن تاسو ته ښیم چې تاسو به خپل یوټیوب چینل نوم څنګه بدلوئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی، که چېرې تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول لومړنی به چې دی خپل براوزر اوپن کړو. چې براوزر اوپن کړو اینه پس په یوټیوب اوپن کړو. چې یوټیوب اوپن کړو اینه پس به چې خپل چینل ته راشو. دلته کې چې دی دا اوس وګورئ زما چینل نوم چې دی غني خان پښتو اکیډمي. نو زه تاسو له اوس ښیم چې دا نوم به زه څنګه چینج کوم او اینه پس به بیا تاسو له زه ښیم. اینه پس به تاسو دلته کې راشئ پروفایل باندې به کلیک کړئ د خپل چینل او سیټینګس ته به راشئ. چې سیټینګس ته راشو دلته کې به چې دی یور چینل ما سره چې دی غني خان پښتو اکیډمي. نو تاسو به چې دی په ایډیټ آن ګوګل باندې کلیک کړئ. چې په هغې کلیک کوئ نه پس دلته کې چې دی بیسیک انفارمیشن موږ سره راشي د خپل چینل. دلته کې چې دی موږ سره نیم دی نو هلته کې دې سایډ ته به موږ سره یو نشان را کړي وي، په دې به تاسو کلیک کړئ. چې په هغې کلیک کړو اینه پس به چې دی دلته کې زما چینل نوم دی او اینه پس دلته کې سایډ ته موږ سره چې دی ګوټ کې پنسل غوندې نشان دی، په دې به تاسو کلیک کړئ. چې په هغې کلیک کړو اینه پس به چې دی دلته کې زما چینل چې نوم دی غني خان پښتو اکیډمي دی. زه خو هسې نوم نه چینج کوم خو ستاسو لپاره به دلته کې زه تاسو له ښیم چې څنګه به چینج کوئ. نو زه به دلته کې ورکړم چې پښتو اکیډمي. پښتو اکیډمي ما ورکړو اینه پس به چې دی دلته کې تاسو په سیو باندې کلیک کړئ. چې په سیو کلیک کړئ دلته کې خو موږ سره نیم سیو شو. اوس موږ ګورو چې زموږ په چینل باندې چینل چې دی نوم چینج شوی دی او که نه. بیک په لاړ شو موږ. دا وګورئ دلته کې چې دی موږ سره نوم چینج شو پښتو اکیډمي شو. دا دی موږ چې خپل چینل ته راغلو دا وګورئ چینل کې چې دی زموږ نوم چینج شوی دی پښتو اکیډمي. نوم چې دی موږ سره چینج شو. دا یو وړه شانتې ویډیو ما وایي چې تاسو سره شیر کړم، که خوښي مو وي نو لایک هم کوئ، شیر هم کوئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کوئ. د ویډیو باره کې مو څه رایې وي ما ته په کامنټ کې راکړئ. ډېره مننه. تھینکس فار واچینګ.